عزتمند مسلمانانو وروڼو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا بیان واورئ انشاءالله ستاسو زندګي به ورسره بدله شي دا تر اخره پورې واورئ ویډیو لایک کړئ کمنټ وکړئ چینل سبسکرایب کړئ خدای وکړه چې سړی وایي چې دا زه کوم وخت کې مرمه او زمانه دا ساه خیږي او دا بچی رانه پاتې کېږي او دا کور ته ګورم او ځان له مې جوړ کړی دی چې دا به څنګه حالت وي سا چې د انسان نه ووت او مړ شو په هغه کور واپس بیا نه راځي زما والد صاحب چې کوم وخت کې د هغه جنازه مونږ وړله اوچته م کړه او په دروازه مونږ جنازه ایستله نو بې اختیاره زما د خولې نه یو ټکي ووت اوس مې یاد دی بې اختیاره په قصد نه ما وی والد صاحب مې دا کور جوړ کړی او نن په دې دروازه ووت باس د اخیري وتل دی واپس په دې دروازه بیا نه راځي ځان له دې بنګله جوړه کړه خو چې په د مړي په کټ کې دی ووتې بیا نشي راتلی ځان له دې ښکلې کوټه جوړه کړې ده ځان له دې پالنګ پکې اچولې ځان له دې ایسي لګولې دي خو چې کله مړ شوې او د هغې نه ووتې دې کور ته واپس نشي راتلی ختم ډېر ګران کار دی زما ورو دوه څیزونه ذهن کې واچوئ دا د حضور پاک وینا ده دوه څیزونه یو دا چې د خدای نه یره چې الله ما سره به ته څه کوې ما څه عمل کړی دی دا عمل ستا د شان مناسب به وي او که به نه دا به ته قبول کړې او که به قبول نه کړې ما د دنیا ګناهونه کړي دي خدایه ته به راسره څه کوې یو دا دویم د خدای نه به امیدم ساتې چې الله زه پیدا کړم مسلمان د مسلمان مور او پلار نه په مسلمان کور کې دې پیدا کړم دا رحم دې وکړه الله رحم به کې خیر انشاءالله دا دوه څیزونه من مسلمانانو وروڼو تاسو د مولانا محمد ادریس صاحب دا بیان چې دی واورېدو انشاءالله نور بیانات به هم تاسو ته په دې چینل کې میلاویږي او بله دا چې په نبي علیه الصلاة وسلام باندې چې تاسو څومره زیات درود شریف ویلی شئ په نبی علیه الصلاة والسلام باندې ډېر درود شریف وایې د ورځې 1000 مرتبه درود شریف وایې د دې ډېرې غټې پیدې دي او انشاءالله په حوض کوثر به د نبي علیه الصلاة والسلام په خپلو لاسو باندې چې بیا اوبه درکوي او شفاعت به ستاسو نبي علیه الصلاة والسلام کوي نو الله پاک او د الله پاک فرښتې په خپله په نبي علیه الصلاة والسلام باندې درود شریف وایي نو موږ او تاسو له هم پکار دی چې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ډېر درود شریف وایو دا لنډ درود شریف وایي صلی الله علیه و آله وسلم صلی الله علیه و آله وسلم